پنځم د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې راشي هغه کس دی چې دی صدقه وکي، خدا صدقه صرف او صرف د خدای د پاره وکي. صدقه موږ ډیر کسان داسې لیدلي دي صدقه کوي، خو په دا صدقه کې بیا د بار بار ویلو دا شانم خوند ورکوي، یا دا خوند ورکوي چې خلک دا ووایي چې دی ډېره ښه صدقه کوي. صدقه باید چې د زړه درد وي. د یو چا مجبوري چې تا ولیدل او د ده په مجبوري باندې ستا په زړه کې جوش پیدا سو، دغه صدقه نو الله جل جلاله ته ډېره محبوبه ده. یا ستا صدقه چې تا د یو چا سره ښه کړي دي، صدقه دې کړې ده، خو هغه صدقه دونه پټه چې په دې باندې هیڅوک هم نه دی خبر بیل الله ما سي، او دا صدقه الله ته ډیره محبوبه ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم مثال داسې وایي چې په راسته لاس باندې سړی یو چاته شی ورکړي چې په لاس یې نه وویني، یعنی دونه خاموشه صدقه په دې باندې الله جل جلاله ډیر راضي کیږي. دا د زړه له کومې ورکړه ده، د اخلاص ورکړه ده، دا د اخلاص صدقه ده. الله جل جلاله په دې باندې انسان ته ډیر اجر ورکوي. نو کوشش باید چې دا اوس د صدقې په وخت کې چې صدقه ډیره پټه وي، هېڅوک په تا باندې پوه نه سي چې دغه سړي صدقه وکړله یا خیرات وکړي. البته بعضې داسې ځایونه چې کله سړی صدقه کوي، که سوال والا چې سړي ته ودرېږي چې ما ته یو څه راکړه، دغه سوالګری چې سوال کوي په دغه حالت کې خامخا یو څوک موجود وي، نو که چیرې سړی 10 یا 50 یا 50 یا 100 روپۍ دته ورکوي، نو خامخا یو څوک وي، نه دا پروا نه لري، ځکه د مجبوري ده. او که داسې ځای وي چې ته د یو چا سره ښه کوې، مثلا د دې در ټولو ښه مثال د امسایه دی. امسایه سره چې کله سړی ښه کوي، امسایه چې یو امسایه ته یو شی ورکوي په صدقه کې د الله د رضا دپاره ورکوي، بیا دې خلک نه په خبرېږي او څوک ورباندې خبرېږي هم نه. داسې هم سړی کولی شي چې امسایه ته یو شی ورواستي، هغه په دې خبر لا نه چې دا کوم کور والا ما ته دا شی راکړی. دا نو هغه صدقه ده چې ستا د دغې صدقې په برکت باندې به الله جل جلاله تا در عرش در سایه لاندې کښېنوي. د صدقې خو ډېر فضایل